دریم سوال دی چې موږ به عبادت څنګه کوو په کومه طریقه به کوو. جواب موږ به عبادت په هغه طریقه کوو چې په کومه طریقه موږ ته الله او دغه رسول ویلي. کومه طریقه چې د عبادت موږ ته الله را ښودلی یا دغه خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې را ښودلی عبادت به موږ په مقه طریقه باندې کوو. قرآن کریم په سوره محمد کې الله سبحانه وتعالى فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې هغه خلکو چې ایمان هم راوړي د الله خبره ومني د هغه د رسول خبره ومني ولا تبطلوا اعمالکم او خپل عملونه مه بربادوي. څه معنا دا که د الله او د هغه د رسول خبره نه منله نو ستاسو عملونه به تباه کیږي. که یو سړی داسې عبادت کوي چې په هغه طریقه نه موږ ته الله ویلی دي او نه د هغه رسول ویلي نو د د عمل تباه دی، دا باطل دی. ځکه الله فرمایي ولا تبطلوا اعمالکم. او که عمل الله تقبله او الله سبحانه وتعالى په عمل باندې رضا کې نو بیا په داسې طریقه باندې عبادت کې په داسې طریقه به عمل کې چې په کومه طریقه الله یا دغه رسول موږ ته امر راکړي. حدیث کې مرضی صحیح مسلم کې حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. کم یو کس چې داسې عمل په دین کې ایجاد کړ، داسې یو خبره داسې یو کار ایجاد کړ ليس عليه امرنا چې په هغې باندې زما امر نو، زما حدیث نو راغلی د هغې متعلق، ما په هغې امر نه دی کړی، ما د هغې په باره کې حکم نه دی کړی فهو رد. هغه خبره هغه کار که ډېر ښکلی ولې نه فهو رد هغه به ردي، هغه به قبول نه، ناقابل قبول عمل وي. رد معنا ای غیر مقبول چې قبول بني. نو د دې د وجه نه په دین کې یو داسې کار کول چې په هغې باندې نه د الله امري نه د هغه د رسول امري نو هغه مردود کاري. که یو سړی ډېر ښایسته عمل چاته ښیي خو هغه عمل په باره کې نه موږ ته الله ویلي نه د هغه رسول ویلي او دا کس یې کوي نو په دې باندې ده ته الله اجر نه ورکوي. دا زما خبره نه ده، ځکه حدیث کې دا الفاظ دي فهو رد، دا عمل رد دی. نو عبادت به موږ په هغه طریقه باندې کوو چې څنګه موږ ته الله را ښودلې ده او څنګه موږ ته د هغه خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را ښودلې ده.